وایم الوداع ای بختواری میاشت دروژه رانزی ای مسافری وایم الوداع. دوستانو السلام علیکم، خدای دې وکړي چې روغ به یاستئ. دیرشمه روزه ده، وروستۍ روزه ده او موږ ستاسو د زکاتونو، خیراتونو او صدقو د ویش په لړ کې مټاخان ولسوالۍ ته روان یو. دې ولسوالۍ ته کله نه وتللي، له دوستانو سره مو تماس ونیو، وایي وضعیت د بعضې کورنیو ډېر خراب و، نو دوی ته ورځو احوال یې اخلو او یو څه نغدي کومک چې څه مو په وس کې پوره وو. پانی جهان څخه وتلالي وایم الوداع ای بختواری میاشت دروژه رانزی ای مسافری وایم الوداع ای بختواری میاشت دروژه رانزی ای مسافری. دوستانو مټاخان ولسوالۍ ته راورسېدلو، بس د ولسوال صاحب کور ودان چې هغه خلک دوی منسجم کړي وو، هغه خلک چې موږ مرستې ته مستحق بللي وو. په دې کې بعضې یتیمان دي، بعضې دوستان راغلي دي چې د یو شمېر کورنیو سرپرستي وکړي. موږ مخکې وار وار معلومات ترکړي دي چې دلته غربت سته، دلته بېوزلي سته، خو دلته خلک نه غواړي چې یوه تورسرې دي د خپل مظلومیت او د خپل غربت کیسه له چا سره شریکه کړي یا د لاس چاته اوښت کړي. هغه غرور تر اوسه لا دلته پاتې ده. د آینده به انشاءالله د دغو کورنیو د دوامداره لاسنیوي لپاره خپل پروګرامونه جاري ساتو. د دوی بېوزلي بل تاسو سره شریکوو. دوی نه غواړي چې خپل غربت تر سره شریک کړي، خو موږ به غواړو چې تر څو یې په غربت کې پرېنږدو، دې ته یې پرېنږدو چې لوږه تېره کړي. د دې لوږې د مخنیوي او د دوی د ځان بسیاینې لپاره به ستاسو نغدي مرسته او همکاري، معنوي مرسته او همکاري له موږ او له دوی سره جاري وي تر څو پورې ورته ورسوو. یو ته یې خپل روژه سپارو، دوی به یې په ډېر څه قبلوي. دوسته روژه ماتې واخه، نور به دعاګانې کوو. هغه چاته چې ته رسوي له هغو به ډېرې دعاګانې غواړي. یعنې هغه مور چې دغه روژه مات ترلاسه کوي د هغې د دعاګانو موږ محتاج یو. راځئ ځوان. ته ښه یې بچو؟ په دې باندې به څه شی کې مور ته یې ورکوې؟ اوړه کټشم توام دی که نسته؟ نسته؟ دغه باندې به وسي؟ دې باندې خو نه کېږي. زه دا به د تا د عید خرچه سي ښه؟ دا د عید کې څه روزمات شی پاته و یا بوټ دې پاته و یا هر څه پاته و، هغه به پرې واخلې ښه؟ بیا به وروسته بیا که خیر و نور هم همکاري کوو. ښه بچو؟ ګلاله ستړی مه سې، دا ولاړ څه، دا لاس دې خوږ ده که داسې نیولی دغه یې ده؟ ولا دغه دوستانو دغه ماشوم چې وینئ یتیم ده. او څومره وخت کېږي بچو چې یتیم یې؟ 2 کاله. بیا د کورنۍ دغه روزي پیدا کولو والا څوک دي؟ څوک کار کوي؟ محمد. ښه، ته یې خپله نه لرې؟ یعنې بل څوک کومک تر سره کړي؟ ښه ښه، خدای مو چاره وکړه، خدای مو چاره وکړه. بس دوستانو د دغسې یتیمانو لاسنیویو دوامدارې همکاري ته ضرورت ته چې وشي. ته به دعا کې کوې نه کې؟ دا سړی به ډېرې دعاګانې کوله. نو بس خدای دې د دوی چاره وکړي، خدای دې د دوی مشکلات حل کړي. خو ته دعاګانې که، موږ کله کله بعضې خلکو ته ووایو چې په موږ ووري او په تاسې وڅاڅي، خو توکل په خدای نه. دوستانو ډیره مننه، کور ما آباد چې موږ مو په دې ویډیو کې تر دې ځایه وزغملو، وملیدلو، خو بس مجبوریت مو ده چې دا حالت له تاسو سره شریک کړو. شریک په دې معنی بعضې دوستان کله کله دا نیوکه لري چې ولې ټول پروګرامونه ویډیو کیږي، ولې ناچیزه مرسته هم په ویډیویي شکل باندې وړاندې کیږي. زموږ هدفونه 2 دي. یو هدف دا ده چې یو څوک د چا له بېوزلۍ خبر نه شي نو څه به کومک ورته راولېږي. دویم هدف دا ده چې زه چې کله د یو چا مالي کومک چې له ما سره یې کړی
د یو ویډیو راپور په شکل باندې بیرته له هغو خلکو سره چې همکاري کړې شریک نه کړم د هغه زړه او هغه څه چې د خیر و خیرات په ډول کړي دي دا یو ډول غوټه غوندې پاته وي. کله چې دا حالت بیرته وویني چې د دوی کومک تر یو چا ورسېدو نو زړه هم خلاص شي، یو ډول مطمئن سي چې زما صدقه تر هغه چا ورسېده چې مستحق و. بیا به انشاءالله داسې سیمو ته ځان رسوو چې هلته بېوزلي ډېره وي، هلته غربت ډېر وي، ناچیزه مرسته به وي، د یو چا به 2000 روپو ته اذان کوي خو په هغې وخت کې چا ضرورت یې ورته ورسوي د 2 لکو ځای به نیسي. دا ډېره مهمه مسله ده. ستاسو د دوامداره همکاریو او مرستو په هیله تر څو یې له بنسټ سره وکړئ او موږ یې تر دغسې بېوزلو کورنیو ورسوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رانځي ای مسافری وایم الوداع ستا پراتګ لونه صفا سوه مؤمنان پاک ټول ګناه سوه مؤمنان پاک ټول ګناه سوه چې په اخلاص او صداقت یې چا نیولې میاشتې د روژې رانځي ای مسافر